نن واقعا د خوشحالي ورځ ده. ولې خوشحالي ورځ ده؟ ځکه ما سره الحمدلله ګلالي نازولي ګلان دي. دا هغه ګلان دي چې دوی خوشبوی هر چا ته رسیږي، حتی هغه لاس ته چې کومې غواړي مات کړي. دا هغه ګلان دي چې دوی به آینده د دې ملک سرمایه دي، زموږ د جنت کلیګانې دي. د یو حدیث مطابق رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که څوک هم د یتیم کفالت کوي ما سره به جنت کې داسې وي 2 ګوتې نیولې دي. نو دا هغه ګلان دي چې نه فقط دنیا کې ته موږ ګټه اخیستی شو په حیث د انسانان، په حیث د مسلمانان، بلکې زموږ د آخرت کلیګانې دي. لاره موږ ته جوړه چې رسول الله یو ځای داسې پاتې شو. دا یتیمان دي، قمر سپانسر کړي دي، ستاسو سپانسرشپ لاندې. په الحمدلله په ټول افغانستان کې موږ د 1200 نه زیات یتیمان لرو چې د قمر سپانسرشپ لاندې دي، او دغه سپانسرشپ ستاسو دی. $40 تاسو موږ ته هره میاشت راکوئ چې په هغه بدله کې موږ دوی ته مکتب، شخصي مکتب، قرطاسیه، کالي، د صحت، د نظافت، ترانسپورټیشن، او بعضې ولایتونو کې لکه پروان موږ ته یو وخت ډوډۍ هم ورکوو. چې کوم ولایت ډوډۍ ورته نه ورکوو بیا موږ ته په ژمي کې هغه نه بغیر هم په ژمي کې په وړو د کالیګان هم کوو، د اختري کالیګان ته هم کوو. او هر یو یتیم د خپل سپانسر سره شخصي رابطه لري. ته عکس کتلی شي، ته پروفایل کتلی شي، څوک دی، څومره غټ شو، مکتب کې کله فارغېږي، څو نمرې اخیستې، حاضري څنګه ده، دا ټول معلومات موږ تاسو سره هر 3 میاشتې بعد د سره شریکولی شو. زموږ د ډپارټمنټ نمبر لري چې هر غواړي سره خبرې وکړي، خبرې ورسره وکړه. ګورو نو خویندو، که ستا اولاد یتیم شي ته نه غواړې چې مسلمان مخکې راشي او غوري وکړي، ته نه غواړې محمد صلی الله علیه وسلم سره جنت کې یو ځای لکه داسې پاتې شي، نه غواړې د افغانستان آینده جوړ کړي. جواب د ټولو سوالونو دا دی غواړې د یو چا ژوند بچ کړي، فامیلي جوړ کړي، خپل مور ته یو امید ورکړي چې څوک شه زما د اولاد غورې کړی دی او عظیم اجر وګټي. مطمئن ټول سوالونو جواب دا دی چې ته غواړې موږ سره تماس ونیسه او د یتیم لاس ونیسه. د دې ماشوم ته یو الګو پاتې شه، یو وړوکې رڼا انشاءالله چې ورځ به ډېره غټه شي چې نتیجه کې به ټول خلک مستفید وي، که هغه د دنیا مسلمانان دي که د افغانستان مسلمانان دي. همدا اوس تماس ونیسه او د یو یتیم ژوند بچ کړه او داسې ښایسته ژوند ته وبخه کوم چې ماشاءالله شاته ماشومان همدا اوس خاندي.